السلام علیکم ګرانو کتونکو. GoPro کیمرا راورسېده. دا یو مسافر رور دا بیرون ملک نه راواستوله. ډیره مننه یې کوم او ډیر په مینه باندې دا راستولې ده. تاسو کتلی شئ دا ګورئ، دا په اوبو کې هم کار کوي. دا पाकिस्तानी 55,000 रुपए दी। गुरु चढ़ावी के बल से जी दा GoPro छिटते دا وګیسی دي. دا په موټر سایکل چې لګي دا سره هغه شی دی. دوه سیزونه دي سره، دا سره چارجر دی، کیبل دا وګیسی دي، دا کارت دی وګي کولاوي دی نه. په دې کې طریقه د کیمرې د کولاوېدو استعمال او دلته کې بل هم پکې یو کتاب پروت دی. دا کتاب دی پکې GoPro. ملګرو دا وګورئ، دا کیمره چې دا په اوبو کې هم کار کوي او د دې ډېر ښه HD ویډیو وي. بل وایس باندې چې د आवाज ورکې کمانډ ورکې چې GoPro سٹارټ ریکارډینګ هغه سٹارټ کوي. او ټچ دی، ټچ سکرین دی. نو خوبې ډېرې دي، خو سایز چې کوم د ویډیو سایز دی هغه ډېر زیات وي. هغه زیاتر موبایل نه سپورټ کوي. دې دپاره به لیپټاپ اخلئ، په هغې به استعمالوئ. او ډیره مننه کوم د دغه ملګري چې دومره بیرون ملک نه موږ ته دا تحفه راواستوله. او نن سبا خو اکثر چې څوک لاړ شي هغوی بیا وروستو چاته سلام کلام هم نه کوي، خپل خپلوان ترېنه هېر شي. نو بیا هم داسې ملګري وو چې هغه مونږ یاد کړو او د هغه ځای نه موږ ته دا ګفټ راواستولو. ډېره مننه یې کوم او الله دې خوشحاله ساتي چې چېرته هم وي. نو ملګرو دغه کلیپ مې تاسو سره دې دپاره شریک کړو چې تاسو هم وګورئ. کیمره د سر شو کوم چې دا راورسېده او دې باندې به انشاءالله چې بقایا ریکارډینګونه وکړو په دې GoPro باندې. انشاءالله تاسو به ګورئ، ډېره مزه به کوي. زموږ د ویډیو کوالټي به اوس ښه شي او ستاسو دپاره به ښه ویډیوز جوړو. کوشش به مو دا وي چې خپل مینهوال خوشحاله وساتو. نو چې چېرته هم یې الله مو خوشحاله لره او دعاګانو کې مو یاد ساتئ. مسافر ملګري دومره الله پاک ښه لري چې بیرون ملک نه هم زمونږ غوندې غریب خلک یاد وساتي. دغه ملګري نوم په ویډیو کې نه اخلم، هغه ویلی دي چې یاره ما به نه شو کې، بیا ما ته مسلې جوړېږي، ما ته چې دی نو ګیلې جوړېږي، ما نه بیا نور خلک ګیلې کوي چې یاره ما ته دې څه راوانستول. نو په دې وجه باندې به دغه خبره باندې خاموش شو. او دا داسې ګفټ راغلی و وګورئ. نو ملګرو
یادګار په طور مې دا وکړو هغه ملګري ته مینه او مننه او ډېره زیاته شکریه ادا کوم. هغوی دپاره مې دا کلیپ وکړو چې دا د ډېر لرې یو ملک نه راستولي ده. ملک نوم نه اخلم بیا مسلې جوړېږي، هغه ته ګیلې جوړېږي او ډېره زیاته مننه یې کوم. الله دې خوشحاله لري، الله دې کامیاب کړي. والسلام.